نشو کولی. د بل واده دپاره ستا اجازت ضروري نه دی ځکه چې ته سړی او سړی د خپل خواهش لپاره هر څه کولی شي، خو زه هم ستا ښځه یم. ما ستا دپاره خپل کام قبیله هر څه پرېښوده او صرف ته مې اخیستی. او د دې احسان په بدل کې ته زما نه د ژوند ټوله لوی خواهش اخلي. نه نرګس نه، زما خواهش ستا نه علاوه یو ماشوم هم دی او ته زما دا خواهش نشي پوره کولی. زه به بل واده کوم او ضرور به یې کوم. دا ستا اخري فیصله ده؟ دا زما اخري فیصله ده او که د دې مزید وضاحت غواړې نو زه دا زنځیر هم نن شلم. مینې واقعي چې یو تاریخي مجسمه ده. کاکا دا همدې بکسه کې بنده وه؟ او صاحب همدې بکسه کې بنده وه. نور څه و ورسره؟ ښه ده صاحب چې رعایت دې کړ. یو خط هم ورسره و. خیر ده. خط مې څه کړو؟ او صاحب جیب کې مې دی. دا دی پای. دې باندې خو د مجسمې د ګوتو تصویر جوړ دی او لاندې ورته څه لیکلي هم دي. وګوره ټکي ډېر مدم دي. څه لیکلي دي صاحب؟ لیکلي دي چې دا مجسمه منحوسه او خونړۍ ده. د شپې چې څوک هم دې له ګوتې یوسي هغه به خونړۍ شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د مردان ټلویزیون کتونکو السلام علیکم. زه یم عرفان الله او تاسو ګورئ پروګرام مشالونه. په دې مشالونو کې نن موږ سره هغه میلمه ناست دی چې کوم تاسو موږ نه بار بار غوښتنه کړې وه. د ډېرو خلکو په ذهنونو کې قسمه قسمه سوالونه وو چې یاره دوی نن سبا کم ځای کې رشته دی نشته دی. نو الحمدلله هغوی ژوندي دي او دوی په پی ټي وي باندې ډېر زیات کار کړی دی. د خندا یې هم کړی دی، د سیریس کرکټر یې هم کړي دي. موږ او تاسو یې خندولي هم یو، موږ او تاسو یې جړولي هم یو. نو ډېرو ملګرو په غوښتنه باندې نن موږ راغلو. ستاسو ټایم نه اخلم. نو چې زه خبره کوم د ډاکټر اکرام الله خان صاحب. ډاکټر صاحب په خپل پروګرام کرتا حل کړی وایم، ستړی مه شئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان تhank you very much چې تا دومره تکلیف وکړو، دومره لرې نه راغې او خدای شته چې ډېرې مودې نه زه د سکرین نه او سوشل اکټیویټیز نه لږ اوټ یم او بس داسې څه وجوهات وو. خو بهرحال ستا پرسوینس ته زه چې کوم د سلام وایم چې تا دومره ځل دا خواهش ظاهر کو چې دې ځل بیا ما ته ویلي چې زه پېښور ته راشم. نو انشاءالله چې ته به خامخا راځې او خبرې به کوو. او رښتیا خبره ده تا چې اوس خبره وکړه چې زموږ ویورز چې کوم دي، زموږ کوم خلک موږ خوښېږي، هغه کریکټرز هغوی ته چې کوم هغوی ته یاد دي، نو هغوی سره ډسکنیکټ کېدل دا ګورې ډېر یو تکلیف دی مرحله ولې چې موږ به مسلسل ان ټچ به وو او بیا به د هغې یو ډېر ښایسته فیډبیک و. هغه فیلینګز زه بیانولی نه شم. نو بهرحال د هغې سره ډسکنیکټ وم. نو خوشحاله یم چې تاسو سره نن بیا کنیکټډ یم او ستاسو مخامخ ناست یم. مننه. زموږ مقصد هم تک کرے د خاص کرو د ګران کتونکو ته هم دا خبره کوم. زما دغه مقصد دی ډاکټر صاحب چې کوم خلکو ستړی کړی ده، کوم خلکو خوارې کړي دي، که رایټران دي زموږ، که ډایرکټر دي، که زموږ کوم فنکاران لکه تاسو چې شوې، تاسو چې کمې خوارۍ کړي دي او د سکرین نه فنا شوي، زموږ مطلب او مقصد دا دی چې هغه خلک اوس راظلمي شوي دي، کوم چې ماشومان وو، لکه موږ په خپل په ماشومتوب ستاسو ډرامې کتلي دي، هغه غونډ راظلمي شوي دي، خواهش لري چې یاره دا خلک کو سره نن یو پیره بیا مخامخ شو، موږ د هغې له ژوند نه خبر شو، د فن نه خبر شو چې نن سبا کم ځای کېږي. خبرې اترې خو به انشاءالله کېږي. ډاکټر صاحب خو تاسو په پیله سره به زما په خیال چې تاسو به نوم پېژندلی دی، د خپل نوم ډاکټر اکرام الله دی او په ډرامو کې مختلف نومونه راځي. نو تاسو خپلو کتونکو سره مینهوالو سره خپل تعارف وته شو. الحمدلله محتاج نه یې، خو بیا هم د پروګرام حصه دا ده
تاسو خپل تعارف د خپلو کتونکو سره وکړئ چې کوم ځای کې پیدا شوئ او تعلیم هم کوم ځای پورې وکړو. بیسیکلی زما تعلق چې کوم دی هغه ډیر اسماعیل خان سره یو تحصیل دی کلاچی او زموږ ټرایب چې کوم دی هغه ګنډاپور دی. نو مطلب دا دی چې بیسیکلی خو تعلق دا هغې علاقې سره دی. خو مای فادر واز هغه یو ګورمنټ جاب کې و، هی واز فارسټ افیسر. نو هغې ټول عمر چې کوم دی هغه په تھرو آؤٹ د پروینس هغې به ټرانسفرز کېدل یو ځای بل ځای. نو مونږ هم چې بس پیدا خو هلته شوم، بیا چې راوتي یو بهر نور دغه ته، نو زما ټول عمر چې کوم دی هغه داسې وګڼه چې پېښور اینډ اراؤنډ یا هزاره. نو که سټارټ نه خبره وکړو چې یاره شو بیس ته مونږ څنګه راغلو. کله چې زه په میډیکل کالج کې وم نو په 1982 کې ستاسو ډېر خواهش چې یاره دا مونږ معلومه کړو چې ډاکټر صاحب عمر څومره دی که نه، نو دې سره به تاسو ته بیا اندازه کېږي که نه. نو 1982 کې چې موږ هلته په میډیکل کالج کې وو، نو په هغو ورځو کې به د یونیورسټي لیول باندې ډېر داسې اړی ګډی و. دا مختلف یونینز چې کوم پارټي بیک چې کوم پولیټیکل پارټیز به وو، د هغې به چې کوم بیا هغه دغه وو، نو هغوی به یو بل سره هر ټایم دست په ګریبان وو. او په دې یونیورسټۍ کې به خاص کر چې چېرې داسې پروګرام کېدو یا څه کېدو، نو یو چا به ارینج کولو، نور به ورغل وارسه به یې ورته اخوا دېخوا کړل. نو په هغې کې بیا لږ نقصان هم شي او پکې زموږ یو کلاس فیلو هغه هم پکې غریب وفات شو په همدغه یو ایونټ کې، یو داسې یو انسیډنس چې کوم دی تکلیف دی وشو. نو په یونیورسټي کې به دا ډېر مسلې وې. نو په هغو ورځو کې زموږ پرنسپل و الله تعالی دې وبخښي ډېر لوی سرجن و کبیر صاحب. نو مونږ څه کسان یو ځای شو، مونږ چې یو دغه جوړ ډراماټیک کلب جوړو. نو خدای شته ما ته 1982 خبره ده. زه په دغه کې ما ته پته هم نه وه چې داسې دغه دی. خو بهرحال بیا وروسته زما پکې لیټ انټرویو شو، خو بیا هغه لیټ انټرویو هم بعض اوقات دا دی چې هغه بیا مخکې لاړ شي. نو بهرحال بیا هغه څه داسې الیکشن وشو دغه وشو. نو آی واز الیکټډ ایز پریزیډنټ اف ډراماټیک کلب. نو دا څه ډېرې مودې پس داسې یو پلیټفارم چې کوم دی هلته سټوډنټس ته میلاو شو. بیا هلته موږ ما ډېر ښایسته اکټیویټیز وکړو. ما ډرامې دغه کړې ارینج کړې. زموږ دا هلته یو اډیټوریم و په یونیورسټۍ کې که تاسې کافي شاپ سره لاندې مخکې آغا خان دغه ورته وایي که څه داسې نوم یې و. بهرحال هغه ځای کې مونږ چې کوم دی سټیج شوز وکړل او هغه سټیج شوز به مونږ ټول سټوډنټس په هغې کې راتلل او پارټیسپیشن به هم د سټوډنټس و. نو چې څه ټایم ما دغه شی پکې راوستو چې یاره دا به انټایرلی سټوډنټ بیسډ وي یا په دې کې به پروفیشن راځي، نو بیا هغه هر یونین ته هغه ایکسپټیبل و. هغوی بیا ویل چې نه تاسو کوئ دا پروګرام. موږ ډېر ښه ښایسته ښایسته پروګرامونه وکړل. بیا یو ایګزیبیشن موږ هلته وکړو په میډیکل کالج کې چې کوم ټول انسایډ د یونیورسټي چې څومره کالجز وو، ګرلز کالج وو، نور دغه وو، څومره چې کوم انسټیټیوشنز وو، د هغې سټوډنټس ټوله پکې پارټیسپیشن وو. دیټ واز ا ګرینډ شو. زموږ ما سټل ریممبر سینیئر منسټر صاحب هغې ایز ا چیف ګیسټ راغلي وو. نو هغې په تقریر کې دا وایي چې یاره I have been to so many professional exhibitions but the one I have seen today is the best one چې کوم. نو هغه الحمدلله هغې سره هغه ټول د یونیورسټي هغه کلچر لږ بدل شو. نو لږ هغه ټول یونینز والا مختلف پارټول به هغوی بیا راتلل، هغوی به پکې پارټیسپیټ کولو. نو یو دغه پکې جوړه شوه، هارموني پکې جوړه شوه او سو مچ سو چې دا شی بیا په اخبارونو کې راغلو. او هغه زمانه کې خو به داسې اکټیویټیز نه کېدل، هغه تھرو نیوز پیپرز او دغه. نو هغه د دن پریزیډنټ اف پاکستان ضیاء الحق صاحب هغې بیا یو اپریسیشن لیټر راولېږلو سرجن کبیر صاحب ته. بیا هغې زه آفس ته راوغوښتم او ډېر زه بیک اپ کوم چې بیټا ایم پراؤډ اف یو، دا تا ډېر دا وګوره پریزیډنټ صاحب دې دغه کړی دی. نو هغه شی
دغه زموږ سټارټ و. بیا تاسو خبرې چې د شوبیز کې خلک چې کوم نه هغه ډېر سټرګل کوي او دا کوي او یو شوق وي. مونږ خو آل اف سډن بس یو موقع میلاو شو، چانس میلاو شو او موږ په هغې کې بیا انویسټمنټ وکړو. نو په هغو ورځو کې ټلویزیون والو فرمان الله جان صاحب یو سیریل کولو، په هغه کې هغه ته څه داسې سینز وو چې په هغه کې هغې یو ماحول جوړولو د یو کالج سټوډنټس واخوا دیخوا. نو بیا هغه چې کوم د هغې دغه اسسټنټ و، نو هغې زموږ هاسټل ته راغلل. زموږ نور ټول کسان و، هغې ځان سره بوتل، زه نه وم. نو هغې بوتل او هغې باندې هغه چې کوم دی هغه سینز و چې د لایبرري سین دی، چې د کاریډور کې پاسینګ دی وغیره وغیره، خو یو ماحول جوړول وو که نه. نو هغه وشو. نو بیا دې سټوډنټس ذکر وکړو چې زموږ پرزیډنټ هم دی. نو هغه ویل چې یاره چې دی راشي نو تاسو دی ده ته وایي چې دی هم راشي. نو ما سټل ریممبر چې زه لاړم هغه ورځو کې ما سره یو خاص ګیټ اپ و، زما جینز کوټ، جینز جاکټ، جینز پینټ او سټیکر یې پرې لګېدلی وې بلا شی که نه. لولې ویښته خو زه یو ټریډ مارک و، ډبل سیلنسر هونډا موټر سایکل، دا یو ټیپیکل سټایل و که نه. نو زه ورغلم هلته. چې زه ورغلم نو هغه ټلویزیون کې هغه چې کوم ځای کې به دې پروډیوسران کېناستل، چې زه لاړم نو هغه روم لاکډ و فرمان الله جان صاحب. نو آی واز جسټ کمینګ بیک، د هغه ځینې چې راتلم او هیلمټ مې په لاس کې دی که نه. نو کاریډور کې یو کس ناست و، یو ښایسته سړی ډېر مزیدار، او هغه مې اواز وکړ چې سنیے. زه ورته راوړېدم. نو ما ته وایي آپ کیسے تشریف لائے تھے؟ دوی ته خو اندازه وشي که نه. نو ما هغه څنګه چې هغه اسټوډنټان وایي زر مې وویل چې میں جی میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ آ جائیں تو میں آیا ہوں. تو وہ نہیں ہے. اچھا تو آپ ڈرامہ میں کام کرنا چاہتے ہیں؟ میں کیوں نہیں کرنا چاہتا ہوں سر، اگر چانس ملے تو کہتے آپ اندر تشریف لائیں. دیکھیں تو زی مخکینه مجھے جہانزیب سہیل کہتے ہیں. تاسو اوس دا ذکر کو جہانزیب سہیل صاحب نو بلیو ان می چې دا اوس زه لري ما په ځکه چې زما له کوم نن سبا یو هسپتال ایم اس ام نو هغه ځکه زما پړ باندې راورېدو. نو ما دا پوخ پروګرام کړو چې دې ځل به زه راځم نو زه به خامخا دله ورځم. چونکې شوبې سره زما زه ان ټچ نه وم، نو بیا دغه ټول دوستان ورنه پاتې وو. نو هغه اوس تاسو ماته دا خبر راکړو چې هیز نو مور ود اس، الله تعالی دې جنت الفردوس کې ځای ورکړي. بهرحال هغې بیا ما کېنولم، بیا ما ته وایي چې آپ کون سی زبان میں کرنا چاہتے ہیں؟ نو ما ورته ویل آپ کون سی زبان میں کروانا چاہتے ہیں؟ نو هغه ته نوره دلچسپي، ما ته راځي کافي ژبې راځي او د هغې ایکسنټ هم زما صحیح وي. نو ما تو وہی آپ ہند کو بول سکتے ہیں پشتو کے علاوہ. میں نے کہا جی کون سی ہند کو بلوانا چاہتے ہیں آپ؟ سرائے کی بلوانا چاہتے ہیں، کوہاٹ کی ہند کو بلوانا چاہتے ہیں یا ہزارے کی بلوانا چاہتے ہیں؟ نو وہ کہتی میں آپ سے پشاور کی. نو مارتے جی ہزارے کی اور جو ڈی خان کی سرائے کی ہے وہ تو میں فلوئنٹلی بولتا ہوں، پشاور کی آپ بول کے دکھائیں انشاءاللہ پھر ایکسنٹ میں فرق نہیں آئے گا. تو زر اسکرپٹ رویس تو ماته وی یہ بولو. نو هغه چې هغه وویل نو په هغې کې دی وایي که نه چې هغه جي توانو کس طرح لکه کس طرح نه کس طرح لکه دوی به پکې نه وایي که نه. نو چې دوی هغه فکره ما ته وویله، ما چې څنګه وویل د فورن داسې ریلیکس شو که نه. نو زه یې سکرپټ راویستو په هغې ولیکل شهزاد. نو ما ته وایي چې یہ سیریل میں کر رہا ہوں. خاطر صاحب هغې رائټر و، الله دې بخیر، وفات شوی دی، پروفیسر و یونیورسٹی کے. یہ سیریل اس کی 4 ایپیسوڈ ہو چکی ہیں. 5ویں ایپیسوڈ میں ہمارے چھوٹے ہیرو کے طور پہ آپ آئیں گے. نو ما چرته هم نه څه سټرګل کړی دی، نه چې ته تللی راغلی یم، نه چې ته ما داسې تللی یم هغې دپاره ما چې ته ډېر دغه کړی وي. نه دغه زما دغه وه ویزټ و او تلو سره ما ته سیریل میلاو شو او بس هغه میلاو شو بیا ما شاته نه دي لیدلي. لکه سټاټا سره هندکو ډرامې نه اخیستې دي. دا هندکو ډرامې نه، هغه هم د پېښور په هندکو کې، هغه نه پس بیا د هزارې په هندکو کې ما کار وکړو، پېښور هندکو کې ما کار وکړو. نو الحمدلله چې دغه هغه سلسلې وې سټارټینګ فرام خیبر میډیکل کالج.
نو بیا یو خاص بیلنس مې وساتلو. سټوډنټ لایف کې ما ډېر ښه سیریلز وکړل په هغه زمانه کې به نیټورک باندې ډېر ښه پی ټي وي پېښور ته به ډېر ښه د هغې حصه میلاوېده. لکه یو پلی که لاهور نه کېدو، کراچۍ نه به کېدو، کوټه نه به کېدو، نو پېښور نه به کېدو. بالکل ایکول ډسټریبیوشن به و که نه. نو دلته به چې کوم دی د نیټورک ډېر ښه پلیس به کېدل. نو بهرحال بیا هغه میډیکل کالج او بیا هغې نه ډاکټر جوړ شو. بیا یو 2-3 کاله ګیپ پکې راغو او هغې نه پس مې بیا شروع کړو او بیا مې چې کوم دی لګاتار 20 کاله نور چې کوم دی دغه مې وکړو. دې دوران کې بیا ډاکټري هم روانه وه. بیا الحمدلله چې ډاکټرۍ ته مې توجه ورکوله. بیا آی سپیشلیست شوم. بیا هغه نه پس چې کوم دی لیډریډینګ کې وم. بیا هغه نه پس چې کوم دی مینجمنټ ځان له یو بله ډیګري مې وکړه، ماسټر ان پبلک هیلث خیبر میډیکل یونیورسټي نه. او بیا هغې نه مینجمنټ ته چې راغلم بیا زه د ضلعې مشر شوم، ډي ایچ او شوم. بیا د صوبې الله پاک بیا یو داسې لیول ته راوستم چې ایز ایډیشنل ډایرکټر جنرل هیلث خیبر پښتونخوا دې عهدې نه زه بیا ریټایر شوم. بیا راته چا ملګرو ویل چې یاره اوس یو هسپتال دی هغه کې ایز ایم ایس که ته ایز ایم ایس اینډ آی سپیشلیست بیا کار وکړه، وایي هسې کور کې ناست دی نو دغه به شي. اګین آی سټارټډ ورکینګ. نو اوس هم زه چې کوم دی ایکټیو یم ایز ایم ایس. یو هسپتال هم چلوم لګیا یم، خپل نورې سلسلې. بهرحال ټول اکټیویټیز لګیا دي ایکسپټ شوبیز. او ډاکټر صاحب لکه شوبیز او ډاکټري دا خو ډېر جدا جدا اړخونه دي. نو تاسو به څنګه دې خو تاسو ډاکټري ته هم ما ټایم ورکوو، دې خو ایکټینګ ته هم ټایم ورکوو، نو دې خبره مشرانو اعتراض نه کوي؟ چېرې ګورې مشران تاسو باندې اله اعتراض کوي چې کله تاسو په څه کې پاتې راځئ که نه. که تاسو هغې ته دا وایئ چې یاره زه د دواړو سره انصاف کولی شم او دواړو ته به چې کوم دی که دواړو کې به زه سکسسفل یم، بیا چا ته اعتراض دی؟ نو په ما باندې داسې ستنه. او بل عرفان زمونږ هغه وخت چې کوم و که نه، ما ته هغه وخت رایاد شي د پی ټي وي والے دومره ښایسته وخت و. زمونږ چې کوم د پروډیوسران وو دومره قدرمند او هغه ډېر لکه پړه لیکه پکې زموږ پروډیوسران. او بیا د هغې نتیجه و چې د هغې بچي هم اوس چې کوم دی که نه تاسو ګورئ چې څوک ډاکټران دي، څوک انجینیرز دي، څوک دغه که نه. لکه هغې چونکې هغې خپله دې خبرې طرف ته توجه وه چې ایجوکیشن څومره امپارټنټ دی، نو هغې به څنګه زما ایجوکیشن ډسټرب کړی وی. نو ما ته به دا دغه ما ته اوس هم یادېږي چې زه په فاینل ایئر کې وم او یو سیریل شوکت صاحب کولو، نوم یې بندونه. ټیک دی. نو هغه کې ضیاء القمر صاحب یو رول کولو او ضیاء القمر صاحب هغه ټایم هغه چې کوم ډېر یو مشهور سیریل په اردو کې هم بیا شوی او هغې نه هغه راتېر شوی. نو مطلب دی چې ډېر هغه ټایم نوم و د هغې. نو هغې نه فورن پس دا و. نو دوی سره سکرپټ و او ما ته آی سټیل ریممبر چې زه پی ټي وي ته لاړم څه بل دغه دپاره جاذب صاحب سره میلاوېدم. نو دوی په لاندې دا کې ولاړو، نو لاس کې سکرپټ و. نو ما ته وایي چې ته بیا ښکاره نه شوې؟ ما جي زه خو داسې مصروف یم. وایي ته لږ راشه. هی ټوک می ټو شوکت علي صاحب بره او شوکت علي صاحب ته دا وویل چې دا رول چې کوم دی ما ته راکړی دی لږ سینیر رول و. I was 19 year of age، 19 سال زما ایج. وایي دا رول ته ده باندې ټرای کړه، زه دا وډرا کېږم. نو هغه به چې دا به څنګه کېږي او هغه خو لږ ورته ایجډ وایي نه انشاءالله دی به وکړي، په ده باندې وکړه. نو ما ته اول ځل دا قلمونه معلومه دا کم سن و جي؟ دا 82 دا د 82 سټارټ نه شروع شو. دا اوس هغه کال کې زه مسلسل لګیا یم. ټیک دی که نه. نو په هغه کې نو بیا شوکت صاحب ومنله چې ضیاء القمر صاحب ډېر قدرمند ډېر لوی سړی و، د هغې ریکویسټ هغې ومنلو. نو شوکت صاحب خپله ډېر قدرمند سړی و. نو بیا دغسې زه په هغې ما یو سینیر رول وکړو په هغه ایج باندې که نه. هغه زه ما ته وایي ته راشه لږ کېنولم چیاره باندې اوس کوې. ما ته وایي چې ګوره ته خپل موټرسایکل باندې بیګ تړلی ساته، مونږ به ته هغه ټایم راغواړو چې څه ټایم د سټوډیو لایټینګ هم شوی وي، ته راځه خپل سین کوه اینډ ودن 40 منټس یا یو ګنټه کې به ته واپس هم تلې. نو ما زه بس بیا وکړم. نو ما په هغه ورځو کې بیا هغه سیریل هم د دوی تعاون سره
کوي موتی صاحب هغه ټیم اسسټنټ پروډوسر دا مکالمه د هغې سره شوې وه نو هغې زه دې خبرې ته راوستم چې ته خامخا دا وکړه نو بیا د هغې بیا ثمرات بیا وروستو دا کې میلاو شو چې بیا یو قسم مستند تاسو یو ځای جوړ شي که نه دغه شي بیا ټولو پروډوسرانو چې کوم دی هغې دا کولو نو دغسې چې ما ته بیا هېڅ مسله نه وه ما به چې کوم دی ډاکټري هم کوله دغه به هم کوله پریکټس به مې کولو جاب به مې کولو اب لکیلی زما ډېر یو لوی پیریډ په لډریډینګ کې و نو هغه هم چې کوم دی زه به بالکل چې هغه د 15 منټ ډسټنس و او دومره رش مش به نه و دا اوس چې کوم بد حالي که نه چې لا وړې نو 10 منټه کې به ته رسېدې هلته که نه تو بهرحال ما انجسټس نه مې شوبې سره کړی و چې کولو مې نو پوره توجه سره مې کړی دی اینډ سیم واز with ډاکټري یو کامیاب ډاکټر هم خدای رانه جوړ کو او یو کامیاب آرټسټ هم خدای رانه جوړ ډاکټر صاحب غپ شپ روان یو وخت وړه وونته کدما اگران کوتونکو چرته سم ډاکټر صاحب ډیر خوندور غپ شپ روان دي نو چرته هم مزه موږ سره اوسي یو ځل بیا هر کله په پروګرام مشالنو کې موږ سره ملمه دي ډاکټر اکرام الله خان صاحب ډېر خوندور غپ شپ زموږ سره روان دي ډاکټر صاحب تاسو دا خبر وکړه چې یو سیټ د زما امتحان شروع بل سیټ د ډرامې شوټینګ شروع نو چې تاسو کم ټایم به امتحان شروع کې بنسته نو دغه پریشر په تاسو باندې راځي چې را اته کړه هم شاته کار پروت یا چې به ډرامې سین تراغله دغه پریشر بنو چې را د خو د امتحان وځي را باندې نه الحمدلله زه خو ډېر تکړه یم که نه ماشاءالله نه انشاءالله هغه مونږ خپل ځای باندې دواړو ته خپل یو دغه ورکړی و نو انشاءالله ما ته څه مسله نه وه هغه او دا سیریل د اردو کو کو پښتو دا بندونه دغه پښتو سیریل خجی خان او شوکت صاحب کړی و د دې نه پس بیا کم تاسو سلسله وار سلسله د سیریل شروع شوې که نه یو اپیسوډ ول ډرامې به ما زه بیسیکلی عرفان زه چې کوم دی که نه آی واز ا سیریل مین لکه سیریلز کې ما ډېر کار کړی دی که نه نو ما خیال دی چې د ګنتي نه بار دی چې کوم او هغې ما ته ایډوانټیج یو دا و چې چونکې ژبې ما ته ډېر راتلې نو یو خواته به پښتو سیریل ختمېدو نو بیا به هندکو سیریل میلاو شو چې هندکو به ختمېدو نو بیا به اردو میلاو شو بیا به په اردو کې وو نو یو مطلب یو دغې به خندل زمونږ پروډیوسر صاحب وایي تا پسې مونږ چې کوم دی پړتال کړی دی او 18 سال یو داسې وقفه وه د 18 سال یو داسې یو پیریډ و چې په هغه کې پر منټ اپیرنس سکرین باندې د ټولو نه زیات ستا ووایي که نه هسې ګپ شپ به لګولو که نه دې کې شک نشته چې د یو سیریل نه به کوزېدو او بیا بل سیریل کې به وو نو الحمدلله چې ډېر کار مو کړی و ډېر کار مو کړی و نو دغه نه پس تاسو مزاحیه او کا دا کړو ارمان تاسو یو کریکټر بالکل هغه تاسو شاعري کول تاسو یو هر خبره پسې بتاسو یو شعر مې غزل به ما اسپل شاید صاحب وای کې ډوډ کسانو سبق وفات شي هم دي الله دوی کاظم الله صاحب نغیب اکثر تاسو ته شعر خو دې خاطر کړه شعر مو دغه و چې دا مخله برک صاحب لیکلو برک صاحب لیکلو او برک صاحب چې کوم دی هغه ډېر مینه کوي او همیشه هغې سرپرستي کړې ده او د هغې نو هغې ویل چې یاره دغه کړی و اکزیکټلی مانه هیر دی چې دا یا کریم خان صاحب یا عطي صاحب دغه دواړو کې دا سیل کړی او بیا دغه رول چې کوم دی د ارمان والا دا ډېر پاپولر شوی جی الحمدلله خو بهرحال یو اکټر ته پکار چې هغه یو قسم آل راونډر هغه کې هغه دغه وي جراثیم پکې وي چې هغه ته چې بیا څه قسم دغه میلاو شي چې هغه کولی شي خو بهرحال آی واز اولویز ا سیریس پرسن او سیریس کردارونه دغه نو ځکه هغه ډېر کم مې کړي دي چېرته یو نه نو ډاکټر صاحب تاسو سیریل دا سیریز هم ډېر زیات وکړو مزاحي نو تاسو به خوند کم دی کو ګران پې کم یو ما له به سیریل رولز به دغه چې کوم دی کامیډي چې کوم ډېر ګران کار دی هسې خو دا داسې ښکاري که نه چې یاره دا څه ډېر بس آسان غوندې کار دی نه دا خو زه وایم چې
سلوټ ته د خلکو اسماعیل په شاهد خندا صاحب باندې، په خلکو شو، په شینو شونډو خندا شینو راوستل. شینو شو، مجاهد شو. دا چې کوم دی دوی خو بالکل زه یم چې دوی ته څومره ایوارډز هم ورکړي نو کم دي که نه، کم دي. چې کوم دی چې څومره دی کنټریبیوشن دی په کامیډي کې، نو تکړه خلک دي او هغه ګران کار دی. او بیا هغې دپاره یو خاص قسم ته ستاسو دغه په کار وي، ستاسو مزاج په کار وي، ستاسو دغه په کار وي. هغه شی ما نه کېدو نه دومره، خو بهرحال هغه ارمان ورته داسې و چې هغه ډېر مزیدار وشو که نه. تاسو مزاحیه دغه یو او بس زما خیال دی لیټرلی دغه یو چې تکه یو نیم داسې بل شی خو شوي وي، خو ما نور څه داسې ټوټل ټایم ډاکټر صاحب څونه به وي تقریبا؟ یار ما دا غونډې چې یو ځای چې کېږي. دا دغه شی نو ما خو یو ځل خو مې داسې شمارلو کوشش کړو چې 60 نه خو اباو سیریلز راغلي وو که نه، چې کوم ډېر لوی کنټریبیوشن دی که نه. اسارټډ پلیز به هم پکې ډېر شوي دي، خو سیریلز مې ډېر کړي دي. خو تاسو د خوښې کردار په دې کم چې سیریس کریکټر او پای کې داسې یو سین راغلی چې هغه تاسو کړي، لکه د جړا سین شو پکې، او تاسو په رښتیا کې جړا کړي و، هغه سین په هغې بیا پاتې شوی دی. نو ګوره موږ خو په هغه کردار باندې یا په هغه ډرامې باندې موږ خوشحالېږو چې خلک یې خوښ کړي که نه، چې خلکو کې هیټ شي، چې هغه یې دا کړي. بعض کردارونه داسې وي چې هغه خلکو ته ډېر نږدې وي، نو هغه یې بیا د هغې اثر هم زیات اخلي. نو یو دوه نومونه به داسې درته واخلم چې د کشمیر په حواله باندې یو د بهر سنټر نه پلیز شوي وو، پېښور نه هم څلور شوي وو په هغه کې، پښتو کې اردو کې هم. نو زه خوش قسمته وم چې په هغه څلورو کې د دریو هیرو زه وم که نه. هغه د هغې چې کوم امپیکټ و هغه نه صرف دلته بلکې زه شمشاد چینل والو دغه ته وختې وم 2 ځله ایز ا ګیسټ کابل ته. نو زه هلته چې زه ورغلی وم بیا کابل کې ګرځېدم، نو هغو خلکو به هغه پلیز ډېر یادول، هغه د کشمیر په حواله چې شوي وو، په هغه کې به ډېر څه جذباتي سینز هم پکې داسې راغلي وو. نو یو هغه دغه د انپلیزنټ غونته دغه هم شوی وو پکې، واقع هم شوی وه چې زموږ یو پلی وشو، نو هغې ځواب چونکې هغه مجاهد وي او دغه وي، او دلته چې کوم دی د کور کې څه خوشحالي روانه وي، منګني دا یا دا اخوا دېخوا، او بیا چې کوم دی هغه گرفتار شي انډین دغه، او بیا هغه ټارچر او اخوا دېخوا. نو په میاوالي کې چې یو لیډي ناسته وه، هغه دغه چې دغه سینونه راتلل شروع شو، نو هغه غریبه بېهوشه شوه، بیا هغه آی سی یو ته لاړه او دغه. نو نیکسټ ډے بیا اخبار کې هغه چې کوم هغه ایډیټوریل دغه راځي، په هغې کې هغې دغه ورکړی چې داسې قسم پلیز پکار دي چې پی ټي وي نه کوي، ولې چې څوک د زړه بیماري، چاته بلډ پریشر وي. نو هغې د دې ډرامې ذکر وکړو چې پرون دغه یو ډرامه شوې وه، او هغې چې هغه کتو نو هغه اوس په آی سی یو کې ده که نه. نو بیا زموږ پی ټي وي والا چې کوم دی هغه باقاعده هغه کټنګ یې چې کوم دی هغه په نوټس بورډ لګولی و. نو بلیو ان می چې ما هغه یو ځل هم نه و ریډ کړی که نه. خلک هلکانو به راته ویل نو چې وګوره که نه وګوره دغه. نو ما وایي چې یاره دې سره یو ډېر انپلیزنټ غوندې دغه مو شو که نه. نو هغه ډېر دغه و. بل په سیریل کې که تاسو مانه تپوس وکړئ، نو ارباب عبدالوکیل صاحب یو لیکلی و، سیریل لیکلی و تابانه. هغه په خپل وخت کې دیټ واز ا سوپر ډوپر سیریل، او داسې هیټ شوی و چې د هر چا په دغه، او هغه قیوم هوتي صاحب هغې هغه ډایرکټ کړی و، او زمزمه پکې لیډ کریکټر و، او هغه دیټ واز مارولس. هغه به ماته یاد دي. یو چې کوم دی زما په استادانو کې چې کوم استاد ټول نه زیات ټول ما دپاره قدرمند دي، خو هغه لږ یو ایج زیات دی، هغه دی کریم خان صاحب. انتهایی پړه لیکه سړی دی، انتهایی سنسیبل انسان دی، او د هغې په پلیس کې ما که هغه د ماشومانو سیریلز به وو، که نور دغه به وو، که اردو به وو، که هندکو به وو، زه به تقریبا په هر دغه کې به زه وم. هغې یو اسارټډ پلی کړی و، زما خیال هغې نوم کرخه یا کې چې دی
سټوډنټ وي او سبق وي او غریب وي او دغه وي او بیا داسې یو دغه دی په دغې باندې شته په دې نیټ باندې تاسو کتلی شئ نو هغه ما ډېر له مینې سره هغه کړی و نو هغه ما ته یادېږي چې زه په دغه کې ناست یم یو مزدوري هم پکې داسې کوي نو ما ته پروډیوسر راغو وایي ظالمه وایي داسې ناست یې داسې مزدوري کوي لکه زما در باندې ترس راغو که نه داسې نو هغه ډېر د زړه سره چې کوم دی مونږ هغه کړی و دغسې ډېر پلیز راغلي وو خو دا درې څلور نومونه مې ته واخیستل چې دی ور میموریبل دغه د کریم خان صاحب او تی صاحب په ډایرکشن کې او د اردو سیریل پکې څونه کړی ځان له صرف د اردو د اردو سیریل اوس نمبرز ما ته یاد نه دي خو ټولو سره چې کوم دی که نه قریشي صاحب الله دې وبخي جهانزیب سهیل صاحب کریم خان صاحب قیوم موتی صاحب او شوکت علي صاحب مسعود شاه صاحب د ټولو سره ما چې کوم دی هغه پلیس کړي دي خو دا څونه پلیس تاسو کړي دا ایز ا هیرو راغلی که نه چې کوم نیټورک باندې ادر دین کریم خان صاحب او تی صاحب چې کوم کړي هغو کې به زما یو کردار یو داسې کردار به نه و چې کوم ته به ته لیډ وایې که نه خو امپارټنټ رولز به وو چې هغې پروډیوسر چې به هغې دپاره سلیکټ کولې نو هسې خو هغې نه سلیکټ کوي عزیز اعجاز صاحب نوم ویل نشي هغې سره به بلاشه سیریل چې کوم دی هغې سره کړي دي الله دې ساتي صحت کې دې الله ساتي ټول زموږ پروډیوسران استادان چې کوم دي نو زه آی واز لکی چې ما تقریبا ټولو سره یو طارق سعید صاحب سره هم د هغې په پروډکشن کې هم ما کار وکړو زموږ جی ایم پاتې شوی دی لوی سړی دی نو دغه یو ستا د کامیابي نشاني یو هغه چې کوم وي که نه وایي دا شی سکسسفل دی که نه دی نو هغې ته دې وایي چې انډیکیټر ته یې ګوره که نه نو یو انډیکیټر دا وي چې تاسو په هغه کې څومره کسان قبولوي پروډکشن والا نو چې څومره زیات اکسپټ کوي نو پوه شه چې یو آر ګوینګ ویل ته کامیاب وي چې دومره کسان دې اکسپټ کوي که نه الحمدلله چې دا سلسلې ډېرې ښې تللی دی نه ماشاءالله تاسو په خپله کتلې نو هر یو کردار تاسو ډېر زیات خم کړی دی خلق خوښ کړی دی او خاص کر بیا تاسو رقم تابانه خبره وکړه دا خو ډېر هیټ تللی و ډېر اوسه پورې خلک خوښوي خو یو تاسو خبرو کوم پخوا چې څومره هم ډرامې شوي دي او اوس هم خلک ګوري نو خلکو ته پکې هغه د کلي او د ښار رنګ پکې ښکاري لکه چې کچه کچه کورونه وو د خلکو او بل جي په هغه وخت کې یو دا کار و چې هر کردار کې به هر انسان تاسو ته خبر وکړه چې په ښځې باندې چلو شو آی سی یو کې په آی سی یو پورې لړه دومره سیریس والا هر انسان ته به هر کردار کې خپل ځان ښکار کېدو په هر کې چې چا به یو ډول پلیس کتلو نو په هر چا به وایي چې یاره دا زه یم همکې فضل احمد صاحب سره یو مرکه کولو نو هغې وایي چې یاره چا به کتي دا زما تره په شان دی زما ماما په شان دی نو هر چا ته به یو خپل تصویر ښکارېدو نو پرې دومره تاسو دومره سیریل کړي دي ایز ا هیرو نو چېرته داسې دغه پکې نه و تاسو پکې ویلن پارټ کړی ما ویلن پارټ یو تاریخي دغه یوسف خان شیربانو پرابلی هغه بیا په اردو کې هم شی و نو په هغه کې یو خو هغه هیرو که نه یو د هغه چې کوم مقابل کې کوم هغه ویلن بهرام یې نوم و که څه داسې نوم یې و که نه او بریتونه او یا هغه بریت مرې ته واخوا دې خوا که نه نو هغه یو رول ما ته دا کېږي یو هغه او هغې نه پس بیا اورنګزیب افریدي صاحب اوس جی ایم دی زموږ ماشاءالله د هغې په پلیس کې ما کافي کار کړی دی نو هغې چې کوم دی یو سیریل کې ما ته بیا داسې اګریسیو غوندې رول راکو چې کوم په دغه نو بیا دیټ ویلنش ټچ پکې و خو الټیمیټلی هی واز ا پازیټیو پرسن خو دغه نو هغه به هغې ډېر اپریشیټ کړی و نو بیا به اورنګزیب صاحب چې ګوره دا زما دغه و چې ما معلوم کړی چې دی هغه هم کولی شي که نه نو هغه شی مې هم کړی دی تاسو خبره لکه چې اکټر وي نو هغه رول مزاحیه شوي که د هیرو راځي که سنجیدې که ویلن راځي خو دا به ټول کوي انشاءالله دا به ټول کوي انشاءالله ښه دې نه په تاسو ډېر سیریل وکړې داسې یو کرکټر چې ستاسو نه فاتي تاسو ارمان وي
چې یاره دا کرکټر مې نری کړو دا مې وکړی داسې څه ارمان شته؟ زه همیشه زه دا وایم چې یاره چې کوم اکچوال معیار دی که نه چې کوم ته به ټچ کې د هغې هایټ ټچ کې هغه کرکټر چې کوم رول وي کرکټر ایکټینګ چې کوم هغه وي نو صرف د هیرو په طور باندې یا د ویلن په طور باندې هغه یو ټون کې تاسو یو انداز سره یو تاسو دغه کوئ په هغه کې ویریشن زیات وي نو ما به هم دا خواهش وي چې زه چې کوم دی که نه د مختلف کې زه د لوهار کردار دې مو وکړم زه د چې کوم دی د یو مزدور کردار هم وکړم زه د یو د ډریور کردار هم وکړم زه د یو مستري کردار هم وکړم خو دغه چونکې زمونږ هغه دغه چې کوم دی په هغه کوم ځای کې چې مونږ کنفاینډ وو نو هغه هیرو دی او دغه دی دغه شیزونو کې دغه شیزونه مونږ ونه کړی شو او عموما وي هم داسې چې تاسو یو داسې سټیج باندې راشي چې تاسو ایز هیرو نه راځي نو بیا دغه کیریکټرز لاهور کې کراچۍ کې بیا دغه شروع شي خو چونکې بیا ما هغه نه بس هغه کنټینیو ونه ساتلو زه بس د هیرو سره به ریټایر شوم که نه آی ریټایرډ ایز هیرو که نه نو بس ما په هغه بیا مونږ لږ چې کوم دی که نه هغه قسم کردارونه هغه ډېر دي هغه یو نه دی سړی چې جی خو داسې کم رایټر ستاسو خوښ و چې یاره د دې رایټر یا د کم رایټر ډرامه مو ډېره خوښه او یا به اسانه مکالمې چې هغه صرف د زر یادېدې به زه ګورې زمونږ خو یو نه یو نوموړی رایټر دی او الله پاک چې کوم وفات شوي دي هغوی ته جنت الفردوس کې ځای ورکړي چې کوم شته الله دې ساتي اعظم صاحب د هغه خو ثاني نه و جی او په ما باندې ډېر د شفقت لاس و او ډېره مینه به یې کوله زه به اکثر چې یونیورسټۍ کې د سټم پښتو اکاډمي کې وو کوم کور هلته به زه ورغلم یو غټه غونته ونه وه هغې لاندې مونږ به ګپ شپ لګوو چې سمو د بلا نه ډم بیا به د ولې نه راځې که نه راشه او هغه به څرنګه چې د ډه سره سین لیکلو او یو ټکي باندې چې په هغه څنګه غور کوو نو ما ته یادې کې چې موږ آوټډور ته به لاړو یا چېرته به لاړو ما څو ځله هغه کتلی دی په هغه کې چې هغه به سین لیکل به یې شروع کړل او چې بیا به ما ورته کتل نو دا اوښکې به یې داسې روانې وې که نه د زړه نه به یې لیکو نو ور ډوب به و نو چې کوم سړی هغه شی چې کوم دی که نه مکمل طور باندې ویژولاایز کې لګیا دی په ځان یې حاوي کړی وي هغه د قلم نه چې کوم هغه ډایلاګ وځي نو چې بل اکټر یې کوي نو هغه به څه فیلینګز وي هغه هم پکې ور دغه شي نو د هغې یوه مکالمه چې کومه ده که نه هغه او ما الحمدلله خیر کې خو به هغې ډېر لوی ګیپ سره به هغې لیکل کول خو هغې چې کوم آخري چې کوم 3 یا 4 سیریلز وو الحمدلله چې ټولو کې زه وم زما دغه هی واز ډېر بهترین ډېر اعلی او الله دې جنت الفردوس کې ځای ورکړي بیا زموږ بشر صاحب چې کوم دی الله دې لري او زه خو یم چې اوس خو هغه دغه کپتان اوس هغه دی که نه هغه دغه کې نو الله تعالی دې په صحت کې دی هغه بهترین دغه دی زه خو به دا وایم چې یاره د ده نه هغسې فایده نه ده اوچته کړې شوې زموږ پروګرام هغې ګورو هغې پټ ښه زما چې میلاو شي زما سلام هم ورته وایي چې هغې ولې چې زمونږ رایټران هم بعض اوقات خلک یې کنفاینډ ساتي په یو خاص فریم کې نو زه یم که دغه او هغې به هم څه مجبوري که دې فریم نه دی وته ورته ووایي چې یاره داسې نو دی به داسې یو شاهکار به د ده نه به دغه شي چې خلک به ورته حیران شي نو بهترین همدرد صاحب زما ډېر ښه وفات شو ارباب عبدالوکیل صاحب د هغې ډېر پلیز ما کړي او ډېر زما مهربانه او ډېر الله تعالی د جنت الفردوس کې ځای ورکړي دا ډېر ښکلي ښکلي خلک وو په دې انټرویو کې خو زه زیات اوس غمګین کېږم لګیا مګر چې دا ټول خلک ما ته رایادېږي چې دوی سره به زمونږ هغه ناستی پاستی او زموږ یو لانګ اسوسیشن وکړو زموږ چې مقصد هم دا دی چې هغه زړه یادونه او خلکو ته هم رایاد شي تاسو ته هم رایاد کړو چې دغه اورجنل رنګ چې کوم دی هغه خلکو ته وښایو دغه کم ټایم تاسو ته سیریل به کولې ډرایو به کړو دغه دوران کې چې تر فلم هم یو زور و بدرمونو صاحب الله دې وبخي نعمت سرحدي داسې نور په ګڼ شمېر خلک پکې وو نو چې ته افر شو چې فلم ته راشئ یا تاسو شوق نو یا افر نو شوی
ګوره دا قسم یو ځل چې شوبیز کې که نه نو که زه دا وایم چې زما اړه نه کېدو نو زه به ما خیال دی چې دا به ټیک نه وي که نه بګ سکرین هر چا اړوته کېږي. ما زه چې د کومو پروډوسرانو یا دا ځکه د کریم خان صاحب نوم به واخلم چې د هغې زیر اثر وم نو کله کله چې به داسې ما ذکر وکړو چې داسې دغه نو هغه به ما فورن هغه به زه منې کړم چې دغه ګول مه ساته. نو دغسې هغه خپل دغه به ما یو طرف ته کړو. خو یو طرف ته دلچسپ دغه ته دا کومه شوبې چوک دی که نه دلته کې یو د فروټ والا ریډۍ ولاړه وه. زه خو چونکې لیډریډینګ کې وم نو زه راتلم نو زه ودرېدم او ما چې کوم دی په هغه ځای کې څه فروټ وغیره اخیستل. اوس یو کس چې کوم دی را روان دی هغه سایډ نه راغلم ما سره ودرېدو ما سره ودرېدو نو ما ته وایي چې وایي دا هغه چوک نه مې په فریم کې اخیستی نو زه پوه خو شوم چې څوک د شوبیز دغه دی که نه وایي تو خیر دی دا خپل کار وکړه نو بیا لږ ګپ لګو. ما فروټ واخیستو وایي که ته چېرته ما زه کلینیک ته روان یم وایي زه سره ځم که نه ما راځه کښېنه ګاډي کښېنه لاړو کلینیک کښېنستو ما چای راوغوښته ما ته وایي نسیم خان زه وایي د پښتو فلمونو ډایرکټر یم الله دې وفات شوی دی وفات شوی دی. نو هغه په هغه زمانه کې یو د هغې لاندې یو فلم هم لګېدلی موږ سره لاندې کوم سینما نه وه لیډریډینګ نوم یې رانه هېر شو. زمونږ یو چې هلته یو زما دوست هم و چوکیدار و هغه ځای کې نو هغه به چې ټایم میلاو شو نو هغه زه هغه فلم ګورم څه ډېر سوپر هیټ فلم و هغه که نه وایي هغه چې ما جوړ کړی دی ما اچھا ما جی هغه واقعي ډېر ده ښه داسې دی داسې دی نو تو فلم کې ولې کار نه کوې نو ما چې ولې نه کوم که نه داسې دغه ښه نه وایي داسې چل دی چې داسې دی او زه سبا زه بیا راځم که نه بیا سبا بیا راغو بیا څه ګپ شپ ولګېدو داسې رول او داسې دغه بیا دو درې ورځې دغه نو باقاعده هغه یو دغه هم جوړ کړو. په دې دوران کې به اکثر فون به راتلو د انډسټري نه کله به د ده وایي چې فلانی هیرو آصف خان صاحب د هغه بدر صاحب وایي ټلیفون دی نو بیا وایي بدر صاحب چې څو ورځې نه یم نو وایي بیا ډېر غوسه کېږي خفه کېږي چې ته څه کې هلته مړه راځه هلته نو وایي بیا زه ورته وایم چې سرکاري کار له راغلی یم نو وایي بیا وایي ښه سرکاري کار وکړه. آی ډونټ نو چې دې څه بیکګراونډ وخو رسیب صاحب چې بیا بدر صاحب دغه نه کوي. نو بهرحال هغې خپله یې فلم جوړولو د هغې دپاره دې کاسټینګ کوو زه یې په ذهن کې وم زه یې انګیج کړم بیا یې تقریبا یو هفته ډېړ هفته دې دغه سلسله لګیا وه. بیا چې په دې یو ورځ ما ته وایي چې ثوابې ته ځو بیا موږ ګاډي کې کېناستو ټوله لار کې د ما سره هغه د رول ډسکشن کولو چې هلته لاړو نو د دوی څوک هلته یو پیر و چې کوم به د دوی چې به څه نوی کار کولو نو هغه نه به چې کوم دی یو قسم دغه څه ورته وایي اجازتنامه واخیسته نو ده زه هلته اوس بوتلم که نه نو هغه ورځ هغه یا خو هغه په خپله رانغو یا هغه واقعي هلته موجود نه و خو هغې هغه محفل ته رانغلل نو دی بیا لږ ورته دغه شو او ما ته هم داسې اندازه وشوه چې د نیچر دا خوښه نه ده د قدرت دا خوښه نه ده چې زه د دې سایډ ته لاړ شم. نو بس بیا هغه ځای دغه شو. بیا چې دوی واپس لاړل نو دوی چې کوم دی په اخبار کې په دغه کې ما وکتل چې دوی په هغه سیریل کې فرسټ ټایم په پښتو کې ارباز خان کاسټ کړو د آصف خان صاحب چې کوم دی فرزند دی که نه نو دغسې یو شی ډېر نږدې راغلو او ډېر یو نوموړی ډایرکټر چې چا لکه هغه زه خوښ کړی وم هغه ما ته یو دغه وکړو او راغو بیا ډېر څه خو بیا د قدرت خوښه نه وه او د قدرت رضا سره همیشه زموږ رضا شامله وي نو ښه دی چې لا نه ړم. ډاکټر صاحب وختي هم یو خبره وکړه خبره پکې لږه تېره شوله پخوا چې به کمې ډرامې کېدلې هغې کې به یو خو دا چې ټول کور به ورته ناست و نارینه او زنانه به ناست و هغې به کتلی شو خوند به یې ترې اخیستی شو او ډېره زیاته مصرف یې کوله څه وجه وه د نن دور هم هغه خلک دی
یا فکرونه بدل شو یا هغه شان رایټر نشته دی ډایرکټر نشته دی یا کنه پی ټي وي نه پس داسې یو بل پلیټفارم رو نه وته چې داسې یو ډرامه جوړه شي چې خلک یې خپلو کور کې سره د مور خور بچو سره وګوري پخوا چې به کومه ډرامه کېده نو ګاونډیان به هم راله ناست به بزرګ او مشران ناست وو داسې نور بازارونو کې ورته خلک ناست وو هر سبا داسې خاموش اوس نن سبا څنګه د انډیا او د پاکستان میچ وي او دا روډونه خوشي وي دغه شان به چې کوم دی د جمعې او د اتوار په ورځ به د خلک د ډرامتونو په شوق باندې راته نو څه وجه وه هغه وخت کې او دې وخت کې عرفان ګوره هغه ټایم به چې کله سیریل کېدو هغې دپاره به چې کوم ورک اوټ کېدو څومره محنت به کېدو او څومره باریکو کې به هغې تل د هغې ګوره چې څو ځله د دې شي زه خپله وټنس یم چې یو رایټر به راغوښتو پروډوسر او هغې سره به څه آیډیا ډسکس کوله چې یاره دې کوارټر کې به زه سیریل کوم ته په دې باندې نو هغې به ورته یو سټوري روانه کړه نو پروډوسر به ورته دا راته وایي چې میسج پکې څه دی بیا هغه ټایم هغې څه لږ نه نه اول ته ما ته دا وایي چې میسج څه ورکوې څه پیغام ورکوي څه پیغام ورکوي مطلب دا چې هغې به دومره اهمیت و چې یاره مطلب بیسیکلی خو هغې به چې یاره سوسایټي چې کوم ده د هغې بهتري به چې کوم دی څنګه کېږي د هغې چې کوم د نیګیټیو چې کوم په هغې کې دغه دی هغه به ته څرنګه لرې کوې د نوی کول چې کوم دی هغه به ته څرنګه د هغې هغه براټ اپ به کېږي دا چې کوم اوس دغه دی چې کوم ته انټرټینمنټ ورکوې ته به څنګه داسې انټرټینمنټ ورکړې چې هغې سره هغې ته څه نقصان ونه شي هغه ته نه څه حاصل کړي خو چې څه پکې هغې دغه نه کړي نقصاني نه شي په هغې کې میسج به بیا چې یو سکرپټ به ولیکلی شو مونږ دا سکرپټ ایډیټرز زمونږ چې به پی ټي وي کې به وو ډېر قابله خلک او هغوی به ورته زه وایم چې دوه چشمې به ورته اچولې وې یو فکره یو زیر زبر هغه بیا کتو چې یاره چې چېرته به لږ غونته داسې څه شی آؤٹ اف د وی ورته ښکارېدو چې دا د پښتو کلچر یا د دغه ورسره څه لږ غونته دا دغه کېږي لګیا دی نو هغه به یې فورن اډرس کو چې دا لرې کوي دا داسې کوي داسې کوي نو اخره کې به دومره یو سوچه شی چې کوم به اکسپټیبل و د ماشوم نه لیکر تر بزرګ پورې د ماشوم نه لیکر تر د زنانو پورې میندو پورې نیاګانو پورې ځوانانو پورې بوډاګانو پورې ټول دپاره باید اکسپټیبل و هغوی ته به هغه چې کوم دی فایده به ورکوله نو دې دپاره به محنت کېدو هغې نه پس چې بیا دا چې کوم شی شروع شوی دی تاسو خبرې چې دا خو سکرپټ هم سین والا هغه ټایم ورکړي چا ولیکلو څه ټایم یې ولیکلو څنګه یې ولیکلو په هغې باندې هېڅ دغه نه وي شوی او بس نه اکټرانو ته پته وي نه هغې ته پته وي بیسیکلي نو هغې باندې اړو بیا کار نه کېږي زه خو دا زه همیشه دا وایم چې دا څومره نقصان چې وشو دغه د پښتو چې کوم کلچر ته کوم نقصان رسیږي لګیا دی چې کوم د هغې په حواله چې کوم ځوانانو ته چې کوم نقصان ورسېدو د هغې ذمه دار چې کوم دی که نه هغه په ګورنمنټ لیول باندې پی ټي وي هیډ آفس دی په هغه کې یو څو کسان داسې زه وایم چې بیکاره خلک په هغه پوسټونو باندې راغلل چې هغې زر چې کوم دی که نه هغه کمرشلایزیشن یې شروع کو انډر ټیبل ډیلینګز یې شروع کړل یو څو پټ هاوسز یې چې کوم دی هایر کړل چې تاسو ډرامې جوړوئ دغه کوئ پی ټي وي نه هر څه واغستل دغه د پېښور والا دغه چې کوم دی پی ټي وي چې کوم پېښور کې دی دا به څومره مصروف و دی کې او هغه نه پس بیا پکې کلونو وقفې راشي د 50 منټ رامخ واړو وي نه هغه دله شرینکي 15 منټ رامې ته د راولي 25 منټ نوم ورکړي ټیک دی اشتهارونه پکې وچلېږي دغه نو هغه دغه ظلم چې کوم کړی دی که نه دغه د پی ټي وي چې کوم هیډ آفس کې چې کوم هغه کرته دلته ناست و او زه خو دا وایم چې کیدای شي چې هغه خلکو سره چې کوم دی میلاو چې یاره دغه یو بریډ داسې دی چې کوم ته پټان وایي که نه چې په دې کې کوم هغه جینز دي او چې کوم چپس دي دغه نه لرې کېږي دا نه خوځي دې باندې به ډېره خواري کوي که نه نو هغې دا یو سازش وکړو
چې هغه د پی ټی وی هغه لوکل چې کوم سنټر وي هغه کمزور کړي، هغه نه ټول وسایل واپس واغستل یو بل څوک کړي او هغه چې کوم دی د هغې نتیجه دا شوه چې کله تاسو چې کوم هغه مضبوطه مورچه وي چې کله تاسو هغه ډسمنټل کړئ، هغه خرابه کړئ، نو بیا به څوک په دغه ځای کې ناست وي په کوڅه کې یو کار به شروع کړي، څوک به سړک په غاړه ناست وي، څوک به په بل ځای کې، بیا چې د چا څه خوښه د هغه به کېږي. ټیک دی، نو هغه خو تربیت ورکولو، پی ټي وي خو انټرټینمنټ خو څه چې تربیت پې ورکولو او ستاسو د کلچر چې کوم دی که نه هغه پروټیکټ کولو، نو هغه د هغې ګارډ و، د هغې محافظ و، هغه یې تباه او برباد کړو. نو په دې کې لوکل چې کوم هغه خلک دي اوس هم موجود دي چې ډېر پکې موجود دي چې کوم دغه ټول هغه محنت او خوارۍ کړې وي، خو دا ظلم چې کوم شوی دی دغه د پی ټي وي هیډ آفس طرف نه او چې چا کړی دی نو الله دې ورته پېښه کړي که ژوندي وي. نو بل ډاکټر صاحب دې پسې بیا یو بل شیز راغی سی ډي ټیلی ډرامه به ورته وي، ټیلی فلم به ورته وي، نو په هغې کې هم څه کردارونه کړي یا ډرامه کړې وه؟ زه یا ما غونته دغسې نور زموږ دوستان به هم وي، موږ ته چې لږ غونته پته ولګېده که نه چې دا شی اوس ډایلوټ شو، دې کې اوس ملاوټ شروع شو که نه، او دا ماحول خراب کړ. ها ماحول نو دا ګورې که دا خبره کوم زما ډېر دوستان به چې کوم دی هغه مانه خفه کېږي بیا که نه، چې کوم زموږ سره هنرمندان دي دغه دي چې څه ټایم دي نشترحال کې اکټیویټیز شروع کړو. نو ما یو انټرویو ورکړی و په دغه کې، هغه کې هم ستا غوندې یو ملګری و، ما نه تپوس یې وکړو چې ته په ستا به خواهش وي چې ته هم په دې کې چېرته خپل یو ډرامه پکې پروډیوس کړې یا ایز اکټر پکې کار وکړې یا په څه طریقې په نشترحال کې ځان انګیج کړي. نو ما ورته وویل چې یاره بس زه نور څه نشم ویلی، خو زه دا وایم چې دغه شی چېرته د نقصان باعث نشي، ولې چې زه داسې څه شی فورسي کوم چې دا به وروسته به دا ډېر ډسپلن به د دې ختم شي او څه نور شی به ترېنه جوړ شي. نو ما دغه په هغې کې مې دا ویلي چې یاره تاسو داسې وکړئ چې تاسو یو سکروټني کمیټي جوړه کړئ چې کوم په هغه ځای کې باقاعده هغې کار هم دا وي چې په نشترحال کې چې څوک هم څه ډرامه کوي یا کې کاسټینګ کوي نو هغه دې دا وګوري چې ته لاهور نه اخوا دېخوا نه کم ټایپ دغه راځي چې هغه مخکې نه هغه ایډیټ کوي، سنسر کوي، بیا دې هغه پیش کوي. هغه بس بیا زموږ چې کوم څه به وایم کلچر ډپارټمنټ دی څه دي چې دا ودوي که څه بلایي هغه شی دومره خراب کو، هغه شی دومره خراب کو، دومره دغه پکې راغو چې اخره کې چې کوم هغه واقع پکې وشوې نشترحال بند شو. د هغه بندېدو سره ته خبرې چې زموږ څومره غریبانان آرټسټان چې کوم دي هغه غریبان چې کوم دي که نه هغه بد حال شو فاینانشلي، ټیک شو که نه، ځکه چې هغه بند شو نو هغه د یو څو کسانو د ناپوهۍ په وجه باندې، او زه بیا وایم چې په هغه ځای کې هم ذمه دار دغه ګورمنټ و دغه کلچر ډپارټمنټ و، که دوی د لږ ته د دوی یو پیټرنشپ دغه ساتلی وی نن هم په نشترحال کې چې کوم دا به هغې کې به لګیا که په ټي وي کې نه وی دلته خو به رزق ګټلی کېدو. نو که تاسو نشترحال بند کې هغه بې لګامه شي هغې نه پس بیا سی ډي راشي نو په سی ډي به څوک کنټرول کوي؟ زه ماته ته ووایه که نه ګورې د هر یو شي یو کنټرولینګ اتھارټي پکار وي، ټیک دی، چې کنټرولینګ اتھارټي نه وي د هغې مینجمنټ نه وي په هغې باندې نظر ساتلو والا څوک نه وي، هغه به نن وي که سبا به یې به خرابېږي، هغه به ښه کېږي نه. مطلب دا دی چې مسلسل په هغې باندې به ته چک ساتې نو هغه ورځ پر ورځ به ښه کېږي. نو زه د دې دغه نه زه دا وایم چې خدای ته به زه دغه ته وایم چې دا زموږ هنرمندان چې کوم دي دا غریبان آرټسټان چې کوم دي پی ټي وي کې ورته دغه جوړ کړئ، پروګرامونه ولا ورکړئ، بجټ ولا ورکړئ، دغه ورکړئ چې د دوی چې کوم دی که نه یو قسم د خلکو ته هغه قسم پی ټي وي ډرامه به نن هم 100 درجې ښه وي چې کوم تاسو ته د بهر نه راځي. نو دغه ولا دغه کې چې د دوی انکا چوله بھی جلے، ٹھیک ہے، او د دوی شوق هم پوره کېږي او دوی مصروفه وي، ذهني طور باندې مصروفه وي، جسماني کني بیا ته ګورې
سب حال دی چې کله څوک ناجوړه شي کله چې دغه شي بیا پرسانې حال نه وي زه دغه شیزونه ګورم زه ډېر دغه شم او چې څه ټایم زه درته وایم چې څه ټایم دا اکټیویټي لګیا وه په پی ټي وي کې تاسو چېرته اورېدلي چې یو کس په لیډریډینګ کې پروت دی او هغه چې کوم دی په داسې بد حال کې دی او هغه ته چې کوم دی فاینانس یا فلانې تاسو چېرته اورېدلي دي داسې دا خو هغې نه پس شروع شوي دي چې تاسو د هغې په رزق باندې لته وواله د هغې ته مو لارې بندې کړې نو دغه ټولې دغه شو پی ټي وي دی وله دوباره په خپو ودرئ دکه چې کوم دی که نه او دا چې کوم زموږ لیډران دي یا دغه دي پښتانه چې کوم دي هغې ته احساس ورشي دې خبرې چې باچا دغه شی به ښه کې پی ټي وي ته به دوباره په خپلو خپو باندې ودرې ده ته به ښه رایټران زه به چې مغه زاړه پروډیوسران ورته بیا راوله let the other should grow under their umbrella دا نوي د هغې په چترۍ لاندې راشي تو ګوره چې دغه شی څومره ښه کېږي نو چې دغسې مادر پیدر آزاد به خبرې پکې راځي چې نه څه کنټرول یې دغه شته نه څه مینجمنټ شته نه څه چک شته نه څه سینسر ده نه څه ایډیټینګ شته او اخره کې به دا حال وي نو نشتر حال دی ورته دغه کې پی ټي وي دی ورته دوباره دا دی ورکړي او دې نه علاوه که دی څه اکټیویټي کولی شي ګورنمنټ یې کولی شي کلچر ډپارټمنټ یې کولی شي نو پکار دی چې دې ته دا چانسز ورکړي د غریبانو ډېر بد حال دی او دا خبرې د ریلایز کړي زه دا ډېر زړه له دغه سره ورته وایم چې خدای دپاره دی چې کوم دی د دوی چې کوم د حالات دي چې کوم ګورو اورو نو دا خو یار دا په دنیا کې داسې کېږي چې چا به 20 کاله ورکړي وي چا به 30 کاله چا به 40 کاله چا به 50 کاله هغه نه پس دی ناپرسانه چې کوم دی که نه په یو کټ باندې پروت دی وي یا څوک یې تپوس نه وي بیا مري او بیا چې کوم دی که نه بیا چې کوم دی د هغه فاینانشل ایډ کوي دغه کوي د هغه چې کوم دی هغه ضمیر باندې بوج وي هغه په دغه باندې بوج وي چې یاره زه په دې حال باندې یم زه په دې باندې ډېر چې کوم دی ایکسټریملی انهیپي نو زما درخواست دی ګورنمنټ ته چې دی چې کوم دی زموږ د دې هنرمندانو لپاره زموږ د دې چې څومره د آرټسټ برادر دي دې له توجه ورکړي او ثواب دی وګټي بالکل الله رکه چې دې په دغه خبرو باندې عمل وکړي ډاکټر صاحب درته د ډرامو سلسله خو روان وي نو واده بیا په کوم وخت کې وکړو بس دا شی ګوره لږ ته پاتې راغلی وم دې کې پاتې راغلی وم او I don't know چې څه وجه وه چې دې ته مو غاړه نه کېښوده ټیک ده که نه خو بهرحال کېږي هماغه چې کوم د الله خوښه وي نو په 2016 کې زه په خیبر میډیکل یونیورسټي کې ما څه کورس کولو نو په هغه ځای کې زموږ ټیچران ډېر پړه لیکه ټیچران وي او ګوره استاد یو داسې چې استاد درته ښه میلاو شي که نه بیا باچا بس چې کومو خلکو ته الله پاک ښه استاد چې کوم دی هغه ور نصیب کړی دی دا ان کے نصیب جو ہے پھر کھل جاتے ہیں بیا رهنمایي نو هغې هلته کې هغې به ما ته کتل او هغې ته به اندازه وه چې دا سړی چې کوم دی مسلو سره دوچار دی ګیر دی په دا کې نو هغوی ما له خصوصي توجه راکړه په هغه کې چې کوم دی غټ خلک دي پروفیسر لیول باندې ایون وایس چانسلر لیول باندې هغه ټایم زموږ ټیچران اوس هغوی په دې غټ غټ عهدو باندې دي نو هغوی ما له ډېره خصوصي توجه راکړه او زه یو طرف ته راویستم او ما سره به خبرې کولې ما سره چې کوم دی زما دغه معلومولو بیا ورو ورو هغې چې کوم دی وایي جومات ته دې بوځو جومات ته خو زه ځم وایي نه دې ځل به دې خاص الخاص بوځو مرضي ځم بیا چې کوم دی زه دغه ته بوتلم یو جومات ته بوتلم نو هلته کېناستو هغه ځای کې چې کوم دی وایي دلته تا سره څوک د سره میلاوو ګورې زمونږ په سوسایټي کې دغه یاد ساته چې څومره خرابي زیاتېږي که نه عمره خواله هم زیاتېږي دا دواړه پیرلل روانې وي نیکي هم زیاتېږي برایي هم زیاتېږي دا نه ده چې برایي زیاته شوه او نیکي کمه شوه الحمدلله هغه سره نیکي هم زیاتېږي نو دغسې ښه خلک تاسو ته هر ځای کې ملاویږي صرف ان کو پہچاننے کی بات ہے او ان سے رہنمائی لینے کی بات ہے نو همدغسې یو کس چې کوم دی هغه به زه جومات کې نه وم هغه راو نو ما ته داسې وکتل ما ته وایي چې اکرام صاحب سنا ہے
आपने दोस्तियाँ बहुत ज़्यादा की हैं, आपकी बहुत दोस्तियाँ रही हैं। नो जब नो माँ तो वही क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि अब की बार हम आपकी दोस्ती अल्लाह मियाँ से करवा दें। नो माँ सभी बस यो ख़ास किस्म त सेंटिमेंट्स हुआ टाइम जड़ल में क्या ना लिटरली में जड़ल नो नो बस दगा बया आगे चिकम दैट वाज सॉर्ट ऑफ यो ट्रांजिशन द यो दगा ना खुशहाल पदे मा चिकज सुमरा मुदम प शोबिस कियो मा नो अल्हम्दुलिल्लाह मा चिकम सुपरवाइजर जो या चिकम प्रोड्यूसर सर मा कार को अगई प मा बंदे दुमर निगाह सातला च जब पदे यरे दमा च खुदा मक कमा चरता मानस गलती उशा सच्चा से गलत कार न उशो देख कमाते सिर्फ दावे करना चाहिए इकराम तुम दासे माद पर बद मर्ग मकाम भी कहना नो अगर भरम सातलो द पर मा डेर अल्हम्दुलिल्लाह एहतियात करो तो आगा हम डेर ख वक्त तेर शो द शोबिज वक्त हम डेर खतर शो अगर न बाद उस दगा बल वक्त नो अल्हम्दुलिल्लाह चदा हम डेर खल रवान दे बेमा 2016 के तो आखिर त दावे अवल कार बदा के जवाब बके मोर न पदी खबर खपावा ما د مور همیشه تابعداري کړې وه سره دا نو بس بیا مې هغې ته دا وایي چې مورې زه دلته یم پېښور کې یم چې چېرته دې خوښه وي زما به ته دغه کړه چې کله نکاح دغه شي نو ما ته اطلاع راکړه نو چې کله سهار زما نکاح وه نو شپې زه 11 بجې کور ته ورسېدم هغه جوړه هم را سره نه وه چې ته یو المارۍ کې به جوړه پرته وه هغه مې راوچته کړه که نه زه د نکاح کار دی خو بس صرف دغه دی لاړم هغه دغه مې وکړو او اوس الحمدلله چې د ذکر به تو کوم د سلور چې کوم رحمتونه په ما باندې الله پاک ورولې دي ما سلور بچی دي او اوس به زه تاسو سره د هغې ملاقات هم کوم نو زه ډېر خوشحاله یم چې دومره لیټ واده مو شو اوس الله پاک چې کوم دی صاحب اولاد کړم نو الحمدلله دا یو بل دغه دی ډېر ښایسته روان دی ډېر ښه روان دی ما ته موقع میلاو شوه دا وروستو ځل چې کوم دی حج کولو هغه زه راغلی څه بل کار لوم پېښور کې الله پاک چې جوړوي لارې یو دوست سره ته ټلیفون وکړو چې یار او اخري ورځ وه د دغه دپاره د فارم هغه دپاره ما وکړه نو پکې راغلو او ډاکټر صاحب داسې یو ارمان چې هغه ستاسو په اړه باندې وي د اوسه پورې نه پوره شوی ما الحمدلله چې که زه د بچپن نه زه غور کوم نو مور پلار داسې چې ماشومالي کې څه تاسو ته دغه وي چې تاسو چې کوم دی که نه سکولینګ ښه کېږي تاسو سره چې ته کوم یو شی د لوبې او د دغه غواړې چې تا ته هغه دغه درکوي تربیت دې ښه کوي نو الحمدلله چې زه به همیشه په دې کې خودکفیل وم دومره توجه به ملاوېده د خپل مور پلار طرف نه چې زه د لسم جماعت نه شوق به مې و چې یاره موټر دې وي را سره نو 4 ویل هغه ټایم نه زوړ به و که دغه به و نو افټر 10th جماعت نه هغه شی نو د څه شي کمی هم الحمدلله نه دی پاتې شوی د هېڅ شي ارمان مې نه و که دې لحاظ سره صرف یو شی دی چې د مور پلار هغه یو که نه فزیکل چېرته مې هم نافرماني نه ده کړې صرف دا دی چې مور مې په دې خبرې باندې خفه به وه چې دی واده نه کوي ورېډ به وه خو هغه مې هم رضا کړه په هغې په دغه باندې خو د هغې هغه چې کوم وي که نه فزیکلي د مور پلار خدمت کول د دې یو ځان له خوند دی زما یو دوست و هغه ما ته وایي چې یاره زه چې کور ته لاړ شم نو زه وایي مور سره کښېنم نو وایي بیا زه چې کوم دی مور چاپي کوم که نه نو ما ته یو خبره وکړه وایي اکرام یو خبره یاد ساته چې دې کې هېڅ شک نشته چې ټول اولاد ته مور پلار دعا کوي خو چې کوم بچی د هغې په غېږه کې سر کېږدي ایښې وي به د سینیر دغه وي ځوان وي دغه وي دې نه باوجود مورې بیا وله داسې قسم خدمت کوي نو وایي بیا چې کوم د هغې نه هغه دعا نه رد کېږي وایي نورو ته هم دعا کوي خو کېدای شي چې هغه ځای کې نه قبولیت نه کېږي خو دې کې قبولیت کېږي نو هغه ما ته داسې
موقع میلاو نه شو. پلار مې چې کوم دی هغه په 52 سال عمر کې د هارت اټیک نه، زه میډیکل سټوډنټ وم هغه ټایم، هغې وفات شول. مور مې چې کوم دی هغه زه مسلسل پېښور کې او دغه کې به زما نوکري ټول دلته پاتې شوه، څو ورځو به لاړم رالم او بیا هغه اچانک وفات شوه. هغه مې ارمان دی چې یاره زه چې داسې یو دغه وی چې زه مور سره وی او دړه خبرې مې ورسره کولې، دغه هغې کې به هم زه لږ ته دغه وم، هغسې به اوپن نه وم مور سره. نو ډېر څه خبرې به د هغې په اړه کې پاتې شوي، ډېر څه خبرې زما په اړه کې پاتې شوي. نو اوس مې هغه چې کوم دی لږ پریشانه کوي که نه. الله دې هغې ته سره ټولو مشرانو او جنت الفردوس ورکړي. ډاکټر صاحب داسې یو علامه چې هغه تاسو سره په ژوند کې نه هېرېږي؟ نو لکه داسې واقعیات په ښه دغه هم کیدی شي، نوټ باندې هم کیدی شي، او څه د تکلیف یا د افسردګي یا یو سیډ نیوز په تور باندې هم کیدی شي. نو خوشحاله مقام خدا دې چې سټم تاسو ته یو پروفیشنل کالج کې په خیبر میډیکل کالج غوندې یو ریپیوټډ دغه چې کوم دی چې ټول صوبې کې یو کالج و هغه ټایم که نه، چې په هغې کې تا ته ایډمیشن میلاو شي او ته به چې کوم دی هغه سپین اوورال او دغه دیټ واز یو ډېر د خوشحالۍ مقام و. نو هغه زه ډېر خوشحاله وم. یو زما چې زه ډېر خوشحاله شوی ما ته یاد دي، لسم نه پس زه آی سی ایس بي کې اپیر شوم جي ډي پي ګورنمنټ ډیوټي پایلټ دپاره. فرست ټایم و چې زه آی سی ایس بي ته لاړم. نو هغه به الله پاک داسې رحم وکړو چې په هغه کې موږ بیچ چې کوم وه د 13 کسانو، زه پکې 14 کس وم، بیچ نمبر 13 زما و. نو هغه چې هغه به ټول اول هغه انټلیجنس ټیسټونه وو، هغې نه خدای ویستو، بیا هغه 4-5 ورځې چې کوم تېرېږي، بیا ما آی سی ایس بي پاس کړه. نو زه بیا آرمي ته تللی شوی، نیوي ته تللی شوی، خو زه چې جي ډي پي ته تلم هغې دپاره ایز ا پایلټ، نو هغې دپاره یو امتحان یو د میډیکل په صورت کې بل و په کراچۍ کې، بیا هغه میډیکل کې زه ریجیکټ شوم. نو هغه چې څه ټایم ما آی سی ایس بي پاس کړی وه، نو ما ته یادېږي چې زه مال روډ ته راووتم، یو زوړ غوندې موټر وه چې څنګه ما هغه کریچینګ کول موټر دی خوا اخوا که نه، د خوشحالۍ یو هایټ و. او بیا چې څه ټایم زه ریجیکټ شوم، چې څه ټایم زه واپس را روان وم، نو ډېر زیات دوکي وم. دا خو واځې پروفیشنل دغه کې. بل چې څه ټایم مې والد صاحب وفات شو، چونکې هغه ډېر په ینګ ایج کې، او هغه یو داسې پیریډ و چې ما ته انتهایي ضرورت و. ما ته چې څومره په زندګي کې تاسو مخکې خبره وکړه که نه چې تا واده والا کیسه هغه دومره لیټ شوه، نور ما په زندګي کې چې څومره مسلې هغه راغلې، د هغې وجه دا وه چې زما باندې د والد صاحب سوری نه و، بل چا ما اورېده نه. دا ما کې یو نقص و، لکه نور خلک هم ستا دپاره یو ښه دغه ساتلی شي که نه، چې تا رهنمایي کولی شي، هغې ما اورېده نه، ما به صرف د پلار اورېده. هغه نه زه ډېر امپرسډ وم، هغه خدای پاک واغستو په ډېر دغه باندې. نو هغې چې څومره به په لایف کې هغه ټربولنس راتلو، نو هغه به ما ته په هر لمحه هغه به را یادېدو، هغه تر اخره پورې لکه زه اوس هم هغسې یادوم، او ما ته به تکلیف هغه رسوي. بله واقعه وه، زما یو کشر ورور دی، هغه ډېر پرومیزینګ او ډېر انټلیجنټ د کیډ کالج ګریجویټ دا شو، او ډېر داسې دغه ظاهر ده ینګ ایج کې چې تا ته ډېره ترقي میلاو شي. نو هغه بیا سډنلی موټر واړولو کرک دغه سره، نو بیا هغه غریب پیرالایز شو. نو هغه چې څه ټایم ما ته کور نه ټلیفون راغلو، بیا ما کرک کې ډاکټر نه تپوس وکړو، بیا چې هغه ما ته څه وویل زه خو پوه شوم. نو هغه چې کوم بیا چې هغه د هغه انتظار ما کوو، هغه 2-3 غنټې دغه باقي خو به دا ټول شیزونه چې خبر ده رو په رو وخت سره چې کوم دی، مور پلارم چې کوم دی هغه تکلیف هم دغه شي، یا نورم دنیا کې چې کوم تاسو ته تکلیفونه رسېدلي وي. خو دغه یو څو ایونټس داسې وو چې ما ته ډېر زور راکړی. جی اخره که جي خپلو مینوالو ته پښتون نوي کل ته څه پیغام لرئ؟ نوی کل چې کوم دی، ګوره یو خو زه نوی کل ډېر اپریشیټ کوم، ماشاءالله ډېر ټیلنټډ دي، زمونږ نه کئی درجې زیات چې کوم دی هغې
چې کوم دی قابلیت کې ورته وایي او که په ذهانت کې ورته وایي دنیا هغوی دپاره اوس وایډ اوپن ده او موږ نه زیات به د دې ملک دپاره ښي انشاءالله. نو زه ته یو خبره وکړم چې زموږ د پښتنو چې کوم دی که نه هغه موږ په یو فیلډ کې هم وروسته نه پاتې شوي. دا یو ډېر سپیشل جینز دی چې کوم خدای پاک پیدا کړی دی او که څوک 100 کاله هم ولګوي که نه چې هغه پښتون د خپل ټریک نه لرې کړي نشي کامیابېدی بیا راواوړي هغې ته ټیک دی که نه. نو الحمدلله زه وایم چې مور پلار ته دا لږ ورته ایکسټرا ډیوټي کول پکار دي چې هغه بچو ته لږ خصوصي توجه ورکړي د هغې اکټیویټیز باندې لږ نظر ساتي. موبایل is one of the لکه ډېر زیات ایډوانټیجز دي خو یو بګیسټ تھریټ هم دی که نه. نو مور پلار ته پکار دي چې آف اینډ آن د دوی په دغو شیزونو باندې هغه لږ نظر ساتي ټیک دی. د هغې چې کوم بهر اکټیویټیز دي یا دغه دي او بیا چې کوم دغه شیزونه لغون ته ورته تاسو سنبال ساتي مور پلار نو دوی دومره تکړه دي د نوی کول چې زه خو وایم چې انشاءالله د پاکستان فیوچر چې کوم دی د دوی په وجه باندې به انشاءالله برایټ وي انشاءالله. او ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه تاسو ټولو خپل قیمتي وخت موږ دپاره وباسو. زموږ د مردان ټلویزیون کتونکي به هم ډېر زیات خوشحاله شي تاسو سره ملاقات وشو. نو یو جهان مننه. الله مو راته ژوندي تل خوشحاله او آباد ساتئ او ډېره زیاته مننه دي. Thank you very much. Thank you very much. جی قدرمندو کتونکو دا و ډاکټر اکرام الله خان تاسو ډېره خوندوره مرکه واورېدله او تاسو په ذهن کې چې کوم سوالونه وو هغه ته موږ هم وکړو. یقینا تاسو به خوښه شوي وي. انشاءالله راځو به یو بل مشال سره. نو دې وخت کې موږ تاسو اجازت غواړو د کامران کیمرامین سره او زه عرفان الله تاسو نه غواړم اجازت د لوی الله په امان. اچھا بھائی دا on my left side her name is Fatima Gul. Fatma Gul. Fatma Gul. On my right side that's my second number lur the dee num de چې نوم دی Khadija Gul. اچھا her name is Khadija Gul. ته به Khadija Gul خپله یې که نه او دا چې کومه دا third one ستا چې نوم دی Momina. She is Momina. Momina, Khadija and Fatma. Be in a playroom. Playroom. Okay. Playground. आलमिया खा गए थे सब्जी के टोकरी में सो रहे थे बैंगन में लात मारे रो रहे थे गाजर में प्यारिया हंस रहे थे मने चुप अलुमा बिस्म काम उतु आहिया चुप. You want to be pilot or you want to be scientist? What do you want to be? Scientist. Scientist. Yes, I want to be scientist. Good. I want to be a doctor. Yes.